خلیلزاد وایي د بګرام برید له کبله طالبانو سره خبرې د لنډې مودې لپاره وځنډولې. دا چې ولې ځنډول شوي دي مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې د چهارشنبې ورځې د هغه برید له کبله چې طالبانو بګرام هوایي ډګر ته نږدې کړی و، له دې ډلې سره یې د سولې روانې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډولې دي. ښاغلي خلیلزاد پنجشنبه ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبانو سره په خپلو خبرو کې پر دې برید سخته غوسه څرګنده کړې ده. نوموړي لیکلي طالبان باید اوس دا ثابته کړي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ته ځواب ویلی شي. د هغه په وینا طالبانو سره په روانو خبرو کې لنډه دمه اعلان کړي چې په دې موده کې دا ډله خپل مشرتابه سره پر مهمه موضوع سلا مشوره وکړي. د پروان ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ بګرام پوځي اډې سره نږدې پر یوه کلینیک لوی موټر بم چاودنې لږ تر لږه یوه میرمن ووژله او نږدې 100 کسان یې ژوبل کړل. دې برید د څو ساعتونو لپاره دوام وکړ، خو بهرنیو ځواکونو ته پکې د زیان اوښتو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. د ذبیح الله مجاهد په نامه د وسلوالو یو ویان د برید مسؤلیت منلی او وایي لومړی یې بریدګرو له چاودېدونکو توکو ډک موټر د بګرام هوایي ډګر په دیوال ورجنګولی او بیا یې بریدګر هوایي ډګر ته ننوتلی دي، خو رسمي سرچینو هوایي ډګر ته د بریدګرو ننوتل نه دي تایید کړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې روانې خبرې له کابو 3 میاشتې ځنډو وروسته تېره اونۍ یو ځل بیا پیل شوې. له دې وړاندې هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو د یو برید په غبرګون کې له دې ډلې سره د سولې خبرې درولې وې. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه.